نن یو د خوښۍ زیری دی. د خوښۍ زیری دا دی چې د صمیمي اکاډمۍ څخه چې دلته په کندهار کې فعالیت لري، نن د خیر سره 80 تنه شاګردان د انګلیسي ژبې څخه فارغ کړي دي. واقعا ډېر د نوښتونو ډک پروګرام او ځوانانو ښه معلومات یې رایه کړل. ښه په والدینو کې څوک شته که داسې زما پوښتنو ته جواب ووایي. ته اوس معنا یې ډاکټر کېږي، انجینر کېږي. پیغام دا دی چې زده کړه د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده. د پوهې په مټ بریا به تل زموږ ژمنه ده او پوهنه رڼا ده. آینده کې باید دا څه شی وکړي؟ په آینده کې باید د زما سره همکاري پیدا کړو. السلام علیکم قدرمن لیدونکو، هیله لرم جوړ روغ تازه تکړه له خوښیو څخه ډک د کابل ښایسته سفرونه به مو د خوښۍ وړ ګرځېدلي دوستانو. موږ د کابل څخه په خیر رالو. دلته د خیر سره نن څه کیسه ده؟ شاته ګلان تاسې ډېر وینئ چې ماشاءالله ډېر ګلان سته، د ګلانو دستې دي. نن یو د خوښۍ زیری دی. د خوښۍ زیری دا دی چې د صمیمي اکاډمۍ څخه چې دلته په کندهار کې فعالیت لري، نن د خیر سره 80 تنه شاګردان د انګلیسي ژبې څخه فارغ کړي دي. نو په همدې ترتیب موږ نن راغلي یو چې تاسو ته یو ښایسته او شانداره پروگرام جور کو. دوستای دل، امیدوار هستم که خوش و صحتمند و تر و تازه باشین. امیدوار هستم سفرهای کابل دیده باشین و خوشتان آمده باشه. عزیزای دل، امروز به خیر آمدیم به اینجا یکی از مراسم فراغت جوانان است که از لسان انگلیسی فارغ شده. تقریبا 60 تن جوان هستند. دوستان میریم امرویشان صحبت میکنیم، امرویشان میشینیم. امیدوار هستم که برنامه را ببینین و لبخند به چهرهتان بیاید. امروی ما باشین، چینل سابسکرایب کنین، بریم که امروی دوستا صحبت کنیم. را سره اوسئ دوستانو، چینل در سره سابسکرایب کړئ او را سره مل اوسئ. غواړم چې تاسو عربینات وړاندې کړم. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في وجدان حي أنت للعينين ضي أنت عمر
ښوونکی زده کوونکی ښاغلی سبحان الله چې تاسو درنو حاضرین ته په عربي ژبه سلام وکړل. د پروګرام په دې برخه کې ښاغلی محمد خان جاید راغواړو د ده څه بهیر وکړو تر څو سپېرلي سوالونو برخه ده. نه پوهېږم چې څه ډول وي د ده څه بهیر وکړو تر څو د دریځ مخته تشریف راوړي او دغه سوالونه د درنو ګډونوالو په مخ کې یا دغه برخه ترسره کړي. خدای دې خسته شوي ونایست. زما برنامه د سرګرمۍ لپاره ده او دا سرګرمۍ کې به یو څو مېلمانه برخه راسره ولري، یو دوه فارغین به برخه راسره ولري او یو دوه استادان به برخه راسره ولري. شیرشاه استاد، ډاک هیلۍ سپېدې د چپې خوا څخه یو دوه درې څلور KCUD پنځه KCUD دیکھے صحیح سو ته لپاره یو چک چک وکړو. شیرشاه استاد تاسو یو لغت بلم پوښتنه فقط یوازې مېلمنو ته یو لغت دی ښه د خپلو استادانو څخه دوه لغات پوښتئ. ښه شیرشاه استاد کولډ حساب شروع دی تر پنځو پورې دی. لغات کرتا کولډ یخ کولډ DLOC یو وار بیا کوشش وکړئ. یو دوه DLOC څلور DLOC پنځه غلط دی GOLC cold شیرشاه استاد یو لغت صحیح کړي بس ما cold صحیح کړئ تاسو cold خیر راځه ادریس استاد. ښه آماده ادریس استاد ګوره نه کې وساس سوالونه وپوښته هغه ښه عامه پوښتنه څه کوو چکه خو موږ په کندهار کې هره پنجشنبه کوو که نه مطلب ځینې وخت چې فراغت یې حتمي نو چکې ته اول ته په انګلیسي وایي چکې ته چی وایي؟ زما په فکر لوډور ته وایي. بیخي صحیح دی. نو سپیلنګ یې راته ووایه د چپې خوا څه یو دوه OTUL بیخي صحیح دی. ادریس استاد صاحب چکچاکه وکړو. ښه بل دانه به هم شته بل دانه به هم شته خیر څه پوښتنه ته زموږ د اکاډمۍ استاد یې. راځه ښه هنز چرګانې سپېدې د چپې خوا څخه یو دوه SNEH بیخي جګه واسه چک چک ورته وکړي. ښه ادریس استاد ته دې خوا ته راسه ته په وینرز کې راځې. شیرشاه استاد یو لغت صحیح کړی دی او ادریس استاد دوه لغات صحیح کړي دي. ښه محمد زموږ په فارغینو کې هم دی او اوس پر حال راسره استاد هم دی نو د ده سم دوه لغاته پوښتم. ښه محمد آماده بالکل. ښه راځو. کیټس جمع دی ګورم غلط نه سي کیټس STAC یو وار غلط وای STAC بیخي صحیح دی. چک چک یو بل لغات محمد استاد فش HSIF څه په وایي چک چک ورته وکړه. ښه راځو ته خو نو زموږ په فارغینو کې نو یو دانه څه پوښتنه صحیح دی نو که چې صحیح کړې خو جایزه به راسره یوسې که نه نو بس راځو. اګز جمع دی هګۍ SGGE بیخي جدا باسه باندې به وکړي چک چک ورته وکړي. ډېره مننه ډېره مننه. ښه نو د جایزې لپاره سمې صاحب څوک راوغواړم جایزه به څوک ورکړي زه یې خپله ورکړم بیخي صحیح دی. شیرشاه استاد به کومک راسره وکړي مهرباني ډېره مننه چې برخه مو واخیستله او کوشش مو نتیجه ورکړله. بله دا السبحان د سبحان اتر به یې داسې معلومات نه لرم خو اتر به یې انشاءالله. راځه ادریس استاد ډېره راځه شیرشاه استاد محمد استاد ډېره مننه ټول څخه. I would like to thank the manager of Samimi Educational Academy for arranging such an impressive graduation ceremony.
I am Muhammad, one of the recent graduates and newly hired teachers at the same center. And I would like to present my speech on behalf of the graduates. To start with, let me tell you a little about my journey and the reasons why I chose to learn at Samimi Educational Academy. It all started in 2022 when I was struggling with my English skills. And I looked for a place where I could improve using new ways. I wanted to improve myself with the most recent approaches and strategies. And then I found Samimi Educational Academy, and that really helped me improve myself. The second reason I wanted to join this academy was the curriculum they used in their academy. As you know, today we cannot improve by using not those standards that are not used worldwide. So I was in search of a place where standard was prior. And then I joined Samimi Academy, and it helped me improve myself. The third reason was that I was agitated and motivated by my relatives and friends. Looking at those close friends, some of who were really good at English, I was in search of having proficiency in this language. And then I found Samimi Educational Academy, joined it, spent 18 months there, and you can see the results. From someone who could not even write 2 or 3 sentences to someone who is speaking in front of hundreds of people. I'm so pleased with the way teachers taught me, and I'm really proud of having them in my life. Dear graduates, congratulations on your graduation and gaining what you joined this academy for. Today isn't the end of your English learning journey, but it is the start and new beginning of a phase where you will progress and gain further knowledge. You are going to be given certificates of completion, but it doesn't mean it is the end of the journey. Actually, it's the start point of your self-study. You have to self-study to improve, to gain further knowledge. Finally, I would like to thank teachers who really helped me overcome the challenges on the way to my goals, and because of whom I am standing here in front of you, giving you a speech in English, not in my native language. And I would like to appreciate you for being patient and listening to me. I really appreciate that. Thanks a lot. داسې زده کوونکي لرو چې څو ځله راسره فارغه شوي دي، څو ځله نور راسره فارغه کېږي، تر څو چې صمیمي اکاډمۍ دوی به نوي داخلې کوي، بیا به راسره فارغه کېږي. قادري صاحب مې د 2015 څخه هر کال یو وارې فارغه کړی دی، او امان هم تر اوسه 2 ځله راسره فارغه شوی دی. خیر اوس نوي کلاس کې بیا داخله کوي د خیره سره. دا کسان دي چې انګلیسي زده کړه ته نور سټاپ نه کېږي، په هر کلاس کې به راسره وي انشاءالله د خیره سره. او ستاسو دواړو دپاره به زه پارکر کلمان په توفیق ده. ټول به جوړ او روغ یاست. زه زهرا د سمیمی اکاډمي د اول صنف زده کوونکی یم او اوس غواړم چې په والدینو کښې یو څوک صحیح ته راسي او زما پوښتنو ته جواب ووایي. په والدینو کې یو څوک
تاسو زما پوښتنو ته جواب ووایئ. ستا د زوی د خوښ خواړه کوم دي؟ د ستایلو د خوښې خواړه کابلي پلو او بانجان. ښه. ستا د زوی د مکتب د نږدې دوست یا انډول نوم څه دی؟ د ستایلو د نږدې ملګري نوم عمران. دوه درې ملګري دي، یو په ملګري کې حسنا ده او په ملګري کې عمران. ستا زوی په راتلونکي څه وشي؟ وینا نه دي وایي، ته ووایه. تسکین دی وایي. ستا زوی په راتلونکي غواړي څه وشي؟ ستایلي رشاد په راتلونکي کې غواړي یو ښه تکړه ډاکټر شي. سیج پوښتنې دي. پوښتنې یو نفر بل محترم غواړم چې ما پوښتنو ته جواب ووایي. ستاسو غیر صحیح جواب ګلم صحیح جواب راوکړي. د خوښ خواړه کوم دي؟ مکروني. ستا د زوی د مکتب د نږدې دوست یا انډول نوم څه دی؟ سبحان الله. ستا زوی غواړي په راتلونکي څه وکړي؟ زما زوی په موبایل او ټکنالوژي کې ډېر مخته دی. موبایل ډېر زده دی، د ټیب انټرنیټ دا شیان ډېر فعال دی. معنا یہ ڈاکٹر کیجیے انجینئر کیجیے. زه فکر کوم دی غواړي چې د کمپیوټر انجینر شي.
غواړم تاسو ته یو ترانه وړاندې کړم د افغانستان په اړه ما جوړه کړې ده په دې هیله چې ستاسو د توجه وړ وګرځي ټول دې د افغان لوړ تر کهکشان تل دې وي ودان ګران افغانستان ټول دې د افغان لوړ تر کهکشان تل دې وي ودان ګران افغانستان دا زموږ وطن غواړو تل آباد دا مو دې مراد تل دې وي د ارشاد دا زموږ وطن غواړو تل آباد دا مو دې مراد تل دې وي د ارشاد غواړو خپل هېواد پر ټول جهان لوړ نومونو شان زموږ دی د ارمان کور دی د افغان لوړ تر کهکشان تل دې وي ودان ګران افغانستان کور دی د افغان لوړ تر کهکشان تل دې وي ودان ګران افغانستان راځي چې وکړو ټوله اخوات ګلشن به سمسور کړو په ډېر همت راځي چې وکړو ټوله اخوات ګلشن به سمسور کړو په ډېر همت غواړي ډېر خدمت د هغه مملکت وکړي اتفاق بیا به سي ودان کور دی د افغان لوړ تر کهکشان تل دې وي ودان ګران افغانستان کور دی د افغان لوړ تر کهکشان تل دې وي ودان ګران افغانستان دا مې افتخار ځان ته کړم تر جار نصیر ادبیات چې سیلاله زار وما ته دې ګران خوږ افغانستان سیالي د جهان ساتو یې تر ځان کور دی د افغان لوړ تر کهکشان تل دې وي ودان ګران افغانستان کور دی د افغان لوړ تر کهکشان تل دې وي ودان ګران افغانستان ستاسو له توجه څخه ډېره مننه قدرمن لیدونکو په خیر راسئ د همدې اکاډمۍ د یو تن استاد سره خبرې کوو چې دلته ډېر شاګردان روزلي دي البته ستړي مه سئ جوړ بخیر خیر اوسې خوشحاله مننه سلامت سئ خپل نوم د لیدونکو ته ووایه محمد خان جاید یم د صمیمی اکاډمۍ د انګلیسي څانګې یو تن ښوونکی یم ډېر ښه ډېره مننه څونه وخت کېږي چې په همدې صمیمي اکاډمۍ کې تاسې شاګردان روزي تقریبا 14-15 میاشت کېږي په دې اکاډمۍ کې زه دلته کار کوم د انګلیسي د انټرمیډیټ څخه نیولې بیا تر سینیر کلاس پورې او تر سینیر لیول پورې کلاسونه اخلو نو تقریبا 14 میاشتې کېږي 14 میاشتې کېږي ماشاءالله او کومې سلسلې لري په دې سنټر کې هغه هم لیدونکو ته ووایاست ښه دی چې خبر سي موږ مختلف کورسونه لرو د انګلیسي لپاره اول چې دی زموږ هغه سیریز شروع کېږي د بګینر لیول څخه نو بیا د هغه نه وروسته د بګینر لیول زموږ د 3 میاشتنی کورس دی که نه د هغه نه وروسته بیا نو 10 میاشتنی تر 12 میاشتنۍ پورې کورس شروع کېږي چې په هغه کې مطلب د ابتدایي درجې څخه تر متوسطې بیا تر هغه فراغت پورې بیا د هغه نه وروسته تقویتي کورسونه موږ لرو چې هغه د خبرو لپاره دي د لوستلو لپاره دي د مسلکي او تر ټاپل پورې او آیلټس کورسونه ډېره مننه څومره دوره ده چې شاګردان فارغ کېږي د دې اکاډمۍ څخه د 2022 د زموږ د تاسیس څخه د صمیمی اکاډمۍ د تاسیس څخه د 3 کاله تقریبا کېږي نو زموږ لومړی دوره فارغین دي په 3 کالو کې چې موږ کوم فارغین کړي دي نو دغه هغه لومړی فراغت غونډه چې موږ ورته نیسو ډېر ښه تا خو د پر سټیج باندې د لیدونکو څخه ډېر د دوستانو سره جالبه پوښتنې وکړې زه به ستا څخه یو جالبه سوال وکړم چې هغه انګلیسي حساب سرچپه دېرش څخه راته شروع کړه تر یوه پورې
سرچپه د څو څخه د 10 څخه تر 1 پورې یو څه اسانه کې څه شپک شو که د 10 څخه تر زه د 10 څخه لاس خو اسانه دی خو کوچنی ولا راته وایي زه د 10 څخه دوستانه ته ما خو بیا خپل برخوال ته جایزه ورکړه تاسو به ماته څه راکړي ستا جایزه بیا بلې پوښتنه رسي دا صحیح دی خیر دی د شلو څه ووایم د شلو څخه تر 1 پورې دا صحیح دی 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماشاءالله ماشاءالله چې ماشاءالله ډیر ښه خوند یې وویلي تشکر ستا څخه او دغسې د غونډو د جوړولو څخه څومره خوشحاله څومره راضي چې داسې غونډې جوړېږي ځوانان فارغه کېږي البته مشران دعوتېږي څومره خوشحاله دا نو تقریبا د 3 کالو زحمتونه دي چې اوس یې هغه پایله تاسو وینئ نو نور هم هیله مند یو او موږ خپل په پوره انرژي او په پوره ژمنتیا سره د دې لپاره هیله مند یو چې انشاءالله نور فارغین ورکړو تر څو ځوانان دي هغه وروزو او د دې ټولنې خدمت وکړي نه تشکر سلامت یو ځل بیا په خیر راسئ خوږو لیدونکو په پوره انرژي سره نن ډېر انرژي لرم په دې خاطر چې ماشاءالله د هیواد لپاره ډېر زیات کار کیږي په دې برخه کې ځوانان فارغه کیږي انګلیسي او نړیواله ژبه ده یعنی موږ
هم نړیواله ژبه دا د په خپلو ځوانانو باندې زده کوو او فارغه کېږي نن البته ستړي مه سئ استاد محترم ډېره زیاته مننه څنګه یاست جوړ روغ یاست په خیر مننه یاست سلامت اوسې خپل نوم دې ولیدونکو ته ووایه زما نوم وحید احمد وحدت دی او د صمیمی تعلیمي اکاډمۍ یو تن استاد یم ډېره ډېره مننه سلامت اوسېږي استاد محترم تاسو دا راته ووایاست چې څو کاله مو کېږي په دې ډګر کې تاسو خدمت کوئ البته د انګلیسي په ډګر کې د انګلیسي په ډګر کې تقریبا د 2012 راهیسې ماشاءالله استادي کوم بیا په 2018 کې زه ولاړم هند ته همالته مې لیسانس او ماسټري وکړله نو تقریبا یو 6 میاشتې کېږي چې راغلی یم چې راغلی یم د هغه څخه وروسته دستي ورسره جوین سوی یم د صمیمي تعلیمي اکاډمۍ سره نو تر اوسه د دوی سره په دې برخه کې کار کوم بلی وم ښه ډېره ډېره مننه د دغه شاګرد او استاد ترمنځ یو اړیکه یې ستاسو او د شاګرد ترمنځ اړیکه څنګه ده په دې منځ کې ډېره ښه ده نه یوازې زه بلکې رښتیا لیدونکو ته وایه شاید ستاسو شاګردان بیا دا پروګرام وګوري نه یوازې زه زموږ د اکاډمۍ هغه تګلاره هم دا ده چې موږ د شاګردو د استاد ترمنځ هغه کومه فاصله چې جوړه سوې هغه د منځه یوسو استاد او شاګرد باید ملګرو غوندې یو د بل سره خبرې وکړي باید د بل سره مشکلات فرق لري نو داسې حالات راځي چې مثلا خشکې ته ضرورت یا که باید خشکه وشي مننه ژوندی اوس دا چې روژه هم را روانه ده په روژه کې څه پلانونه لرئ تاسې د خپل استازۍ د ترتیب دپاره دا چې دا روژه په یخه هوا کې ده داسې نه ده لکه مثلا په تیرو کلو کې چې په ګرمي کې وه نو شاید همداسې خپلو کلاسو ته ادامه ورکړو زه اوس 5 کلاسه په صمیمی اکاډمۍ کې لرم ماشاءالله نو شاید په روژه کې یو څه کم کو څه خوشکه وکړو یا خوشکه لا نه کلاسونه شاید یو څه کم کو هغه وخت یې کم کو چې موږ ته انرژي دومره ډېره نه وي چې موږ ته درد راځي پر هغه وخت په کلاسونه یې څه کم کو ډېره ډېره مننه سلامت اوسئ ځوانانو ته څه پیغام لرئ څه توصیه ورته لرئ ځوانانو ته مې پیغام هم دا دی چې زده کړه وکړي فرصت په لاس درځي د لاسه یې مور کوي که خپل په هیواد کې که د سکالرشپ د لارې یا مثلا په شخصي لګښت باندې یو بل هیواد ته د تګ چانس وي کوشش وکړي زده کړې وکړي ځکه وخت تېرېږي وخت نه درته درېږي نو هر څومره چې کولی سي هغومره د دا کاروان سره یو ځای سي او کوشش وکړي چې مثلا زده کړې وکړي مننه سلامت سي استاد محترم وایي وخت سره زر دی نو د سرو زرو په ارزښت باندې زرګر ښه پوهېږي
قدرمنو دوستانو ډېر زیرک ډېر چالاک ډېر هوښیاره ډېره لایقه ده چې تاسې هم د دې هغه وینا ولیدله چې یو لوبه وه یو ګیم یې ترسره کوي واقعا ډېر ښه خوند یې وکړي او دا پوښتنې ډېر جالبې وې چې دا باید د یو پلار څخه وپوښتل سي ډېر ښه خوند یې وکړي ستړی مه سې ښه حسین نوم دې دوستانو ته ووایي زهرا زهرا جانه زهرا جانه چیرې زده کړې کوي په سمیمي اکاډمۍ د اول صنف زده کوونکي ښه په اول صنف کې یې په اول صنف کې څو تنه شاګردان درسره دي 19 دي ګورئ دا زیرک شاګرد همدا عادت دی چې د صنف شاګردانو تعداد لا ورته معلوم وي ښه نو څوم نمره یې دوهم نمره څو ټسټونه دې ورکړي تر دا مهاله پورې ټسټونه په اول صنف کې مثلا څو اګزام دې ورکړي دي تر دا مهاله پورې امتحانونه 13 یا 10 اول په اول صنف کې دغونه ډېر امتحانونه ماشاءالله ښه مننه ژوندی اوسې څه شي خورې چې دونه هوښیاره یې دونه چالاکه یې تا خو د ټول څخه پوښتنه وکړه چې مثلا ته څه شي خورې ستا د خوښ ملګری څوک دی کومه شریکه دې ده ما د خوښ ملګری یو زینب ګله ده یو حماسه ګله زینب کومه ده زینب کښېنه ویلې دغه د دې شریکه ده چې پر دې ډېره ګرانه ده ښه و دې ته څه ویل لرې په آینده کې باید دا څه شي وکړي په آینده کې باید دا زما سره همکاري پیدا کړي او ماشاءالله یو پیغام کوچني ماشومانو ته پرېږدي چې همدا شیبه تا د سکرین څخه ویني پر هېواد میډیا باندې څه ویل لرې څه پیغام لرې دوستانو ته هغه کوچني ښایسته کوچنیان چې تاسې ویني هغو ته څه وایه چې درس ووایي بازۍ وکړي هر شي ته باید تقسیم اوقات جوړ کړي په هر وخت چې د دې وخت کې یو وانه به یا ګیم کوي د کمپیوټر یا به رسامي کوي یا به خپل درس وایي د خپل استاد سره به شرمي نه کوي استاد په خوله به کوي استاد شعر ته وایي په جواب دی کوي چې سړی د استاد سره به شرمي وکړي هغه شیطان دی اوهو ماشاءالله ډېره مننه ستاسو دوستانو د اشرف البلال اکاډمي مسؤل ښاغلی ځوان فیضي صاحب چې تاسې ډېر پېژنئ له غږه سره له څېرې سره پر فیسبوک پاڼه البته په ورځني ژوند کې ډېر اشنا یاست لیدلی مو دی ستړي مه سئ فیضي صاحب خیر اوسئ ډېره مننه ایمان دې قبول مننه سلامات اوسېږئ دا راته ووایه چې څنګه و پروګرام بله د صمیمي تعلیمي اکاډمۍ د انګلیسي ژبې فراغت غونډه وه تقریبا 80 ځوانان یې فارغه کړله واقعا ډېر د نوښتونو ډک پروګرام و او ځوانانو ښه معلومات یې رایه کړله ښه مقالې وویلې ښه سیالۍ وې ښه تفریحي سیالۍ د میلمنو ګډون هم پکښې کې و دا ډېر جالب و نهایتاً ښه پروګرام ګیمونه یې څنګه وه چې ډېر دلچسپه ګیمونه یې ډېر دلچسپه وه د سړي په زړه خدای خبر و چې جواب ورکړم که نه کړم په هر صورت جالبوالی هم په دغه کې و چې میلمنو ته یې ګډون ورکړی و او یو د سیالۍ ترتیب یې جوړ کړی و ډېره مننه فیضي صاحب او د وړکتون کارونه څنګه دي که دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي ځکه چې ډېر لیدونکي تاسې پېژني غواړي چې په دې خبر سي بله اشرف البلاد تعلیمي مرکز یا اشرف البلاد اکاډمي وړکتون لري مدرسه لري ښوونځی لري تر 6مه صنفه او ښوونیز مرکز لري چې په هغه کې انګلیسي عربي جرمني ژبه او چینایي ژبه کمپیوټر لیب مو وړیا دی دا ټول د اشرف البلاد اکاډمي خدمات یې په عموم کې موږ پر وړکتون باندې ډېر تمرکز کړی دی د وړکتون برخه مو ډېره ده فعاله ده استادان یې هم ټول ښځینه دي او یعنې کوچنی هېڅ د ناراحتۍ احساس نه پکښې کوي ماشومان ټوله په ښه طریقه په ښه ملي روحیه او په ډېره دیني جذبه سره روزل کېږي ډېره مننه سلامت اوسېږئ فیضي صاحب د روژې دپاره مو کوم ترتیب نیولی د خیر سره دا د روژه هم را روانه ده روژه نو نیسو بیا راله را باندې د وړکتون په برخه کې مو څه پلان د وړکتون په برخه کې کوچنیان خو روژه نه نیسي په روژه کې دوی شاید نه به په نیسو تر موږ دوی ډېر فعال وي ځکه موږ لویږو په روژه کې دوی باید راپورته یې کوښښ کوو چې د کوچنیانو دپاره ښه تفریحي پروګرامونه ولرو او ځینې علمي سیرونه ورکړو اطلاعات کلتور ته کندهار پوهنتون ته هسپتالو ته مهمن نړیوال روغتون ته دغه سره موږ په جریان کې یو تر څو خپل د وړکتون شاګردان ورولو او دوی د آینده دپاره خپل ایډیال شخصیت ولري چې زه باید په آینده کې څه شي شم
ډیره مننه. او ځوانان ته کوم یو پیغام پرېږدي په وروستیو کې تاسې وي؟ ځوانانو ته هم پیغام دا دی، ځوانانو مایوسه به ډېر یاست، خو دا هر څه تېرېږي. علم، قلم، سواد دا هېڅکله خپل ارزښت د لاسه نه ورکوي. تعلیم وکړئ، محکم واوسئ. د کومو ملکونو ته د مهاجرت دپاره چې تاسو زورونه وي یا خوبونه وینئ، هغو ټولو ممالکو دغسې سخت حالات تېر کړي دي. هغو ځوانانو پر خپل ځان باندې کار کړی دی او پر خپلو موټو باندې باور درلودل دی، خپل ملک یې جوړ کړی دی. ځوانانو دا تېرېږي، بیرته به تاسې یاست دا ژوند او د دې ملک د برخلیک ټولې چارې به ستاسې په لاس کې. تاسې کولی سئ چې په ښه طریقه د نورو ملکونو سره د نړۍ سره خپل دغه هیواد د سیالانو سیال کړئ. ډیره مننه فیضي صاحب. سلامت، تشکر. خیر، مننه. دوستانو د شخصیتونو برخه ده چې په دې برخه کې د مشرانو سره خبرې کوو. تاسې هم د پروګرام څخه هیله لرم چې خوند اخیستی، درسره تعقیب یې کوئ، مخته د نورو مشرانو سره هم غږیږو. قدرمنو لیدونکو، دغه موټر به شاید تاسې په ډیرو ځایونو کې لیدلی. البته د کندهار په ډیرو واټونو کې په دې کې چې کم شخصیت سپریږي، په دې کې چې کم شخصیت دوستانو سفر کوي، هغه به نن په تاسې باندې موږ د نږدې څخه ووینو. ښاغلی ایوبي صاحب چې د کندهار د معرف پلار چې ډیر خدمت یې واقعا معرف ته کړی، ستړي مه سئ ایوبي صاحب. جوړ اوسئ، سلامت اوسئ. تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. ډیره مننه ایوبي صاحب، سلامت اوسېږئ. ډیر منظر یم ځکه چې غرمه ده، ناوخته دی او موټر چالانه دی. دوستانو په همدې خاطر دوستانو ته یو پیغام پرېږدي، ځوانانو ته، تنکیو ماشومانو ته. بس پیغام دا دی چې زده کړه د ستونزو د حل یوازینۍ لار ده. د پوهې په مټ بریا به تل زموږ ژمنه ده او پوهنه رڼا ده. ډیره مننه، سلامت اوسېږئ. تشکر چې موږ ته مو خپل ګران وخت راکړی. مننه. دوستانو د صمیمي صاحب سره خبرې کوو. صمیمي صاحب جوړ په خیر، ستړي مه سئ. ډیره مننه، خدای مو هرکله راوړه، خیر اوسئ. مننه، سلامت. ستاسو ویډیوګانې زه پر فیسبوک ګورم، د ستاسو غږ ماته ښه خوند راکوي. نو هیله لرم چې لیدونکي یې ویني او هغه یو څه ځینې زده کړه هم وکړي. صمیمي صاحب، نن تاسو دوستانو ته وایئ چې نن څه شی و، څنګه ترتیب و؟ موږ نن د صمیمي تعلیمي اکاډمۍ لومړۍ فراغت غونډه درلودله. البته موږ دا باید ډېر وخت مخکې نیولې وای، د ځینو مشکلاتو له امله مو ځنډولې وه. یوازې د انګلیسي ژبې د کویک بوکس، ټریډینګ، کمپیوټر او نورو پروګرامونو فارغینو ته موږ په اکاډمیک سرټیفیکیټونه په انفرادي شکل ورکړي دي. خو د انګلیسي ژبې تر نیمایي ډېرو فارغینو ته مو نن په پروګرام کې چې تقریبا 80 تنه کېدل، البته فارغین ډېر وه، خو دغو 80 تنو ته مو نن سرټیفیکیټونه د دغه پروګرام د لارې ورکړي. ښه، ماشاءالله. او دوی په څومره موده کې فارغه شوله؟ زموږ اکاډمي کې تقریبا زده کوونکي 21 میاشتې کې فارغه کېږي. دغه اکثر زده کوونکي 21 میاشتې زموږ سره انګلیسي وویل او هغه ځای ته چې موږ غوښتل په ډېره ښه طریقه ورسېدلی شو. څنګه داسې یو نظر تاسو ته راغلی چې په کندهار کې یو داسې یو تعلیمي مرکز جوړ کړو؟ تقریبا زما خپل 18-19 کاله کېږي د انګلیسي ژبې په برخه کې استادي کوم. په دې 18-19 کلونو کې موږ ډېرې خالیګاوې ولیدلې چې هغه په کندهار کې وې. د انګلیسي په برخه کې د ټافل ټریننګ کورسونه، آیلټس ټریننګ کورسونه یا هغه معیاري انګلیسي چې د سکالرشپونو او لوړو زده کړو دپاره پکارېږي. نو د دغه خالیګاه د ډکولو دپاره موږ وپتېیله چې یو داسې اکاډمي فعاله کړو تر څو زموږ خلک نورو ولایاتو یا هم همسایه هېوادو ته د انګلیسي د زده کړې څخه راوګرځوي چې وتړلې خدمت. واقعا ډېره مننه، سلامت اوسئ. څه احساس کوئ اوس چې 80 تنه زده کوونکي ستاسې له وجې څخه فارغه شول دي؟ یو خو دا چې موږ نن فارغه زده کوونکي وړاندې کړل، دا یو د خوښۍ احساس دی. ډېر د ویاړ ځای دا دی چې موږ په ډېره ښه طریقه دوی فارغه کړل. یعنې هغه څه چې دوی ضرورت ورته لري په هغه کچه باندې دوی انګلیسي زده کړل. یعنې د خوښۍ الفاظ ځینې وخت څوک خپل احساس په الفاظو نشي بیانولی. واقعا دغسې ده. ډېره مننه. صمیمي صاحب، پیغام دوستانو ته پرېږدي. ډېره مننه. زموږ پیغام دوی ته دا دی چې په دغسې حالاتو کې د دې پر ځای چې دوی مایوسه کېږي، نور مایوسه کېږي، دوی باید کار وکړي، نوښت وکړي، قدم واخلي او لا هم زده کړې وکړي. ځکه چې د زده کړې یوازې د دې دپاره نه دي چې نن زمینه یې مساعده ده یا نه ده مساعده. زده کړه که چیرې موږ ولرو، هر وخت کولی شو چې چانسونو څخه برخمن شو. یو چانس به په مخ راغلی، خو د زده کړو نه لرلو له امله به د لاسه ورکړو. ډېره سلامت. تشکر صمیمي صاحب، مننه ستاسو څخه. تشکر. چا چې د جغرافیې په زندان کې کتاب ژباړلی دی دوستانو، دا کتاب تاسو وینئ، دا ښایسته ځوان ژباړلی دی چې ماشاءالله ډېر ویاړم په ده باندې چې یو دونه ښایسته کتاب یې لیکلی دی.
ستړي مه سئ، جوړ په خیر. تشکر، ډیر مننه. ښه یې، صحت یې ښه؟ الحمدلله خوشحاله څه ستاسې په لیدو په مرکه کولو سره. مننه، سلامت اوسې. بشپړه نوم دې دوستانو ته ووایه. زما نوم ننګیالی باور دی. ننګیالی باور د کوم ځای اوسېدونکی دی؟ ننګیالی باور د کندهار ولایت اوسېدونکی، د کندهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس د فاکولټې څخه فارغه او اوس د بشري مرستو رسولو په برخه کې په هسپانیا کې ماسټري کوم. او ماشاءالله. نو دوستان داسې شخصیتونه لرو، هیله لرم چې تاسې هم د دې پروګرام څخه خوند واخلئ. باور صاحب، د دې کتاب د لیکلو څخه د هدف څه و چې دا کتاب دې ولیکئ؟ مفهوم څه و چې ودې ژباړئ؟ البته زه غواړم چې په ټولنه کې ځوانانو دې ته وهڅول سي څو په لیکوالۍ او زموږ د تاریخ په راژوندي کولو او د هغو په ساتلو کې برخه واخلي. د جغرافیې په زندان کې زما دوم د ژباړې اثار دی چې ما ژباړلی دی پښتو ته د انګلیسي څخه، او دا د دنیا د جغرافیې هغه د خدای تعالی خلقت بیانوي چې افغانستان، روسیه، امریکا دا هیوادونه خدای پاک څنګه خلق کړي او د دوی په مابینځ کې څنګه طبیعي خنډونه رامنځته کړي. نو په همدا خاطر باندې دا کتاب چاپ شوی دی چې یو لنډ مثال یې موږ ویلی سو چې د هیمالیا د غرونو سلسله د هند او چین ترمنځ ډېره نږدې پرته ده، خو دا داسې یو د غرو سلسله ده چې دا دوه هیوادو په منځ کې لکه دیوال چې ویلی دی. نو دا معمولا پر هغه جغرافیاوي خنډونه باندې چې خدای پاک په طبیعت کې پیدا کړي دي، لکه مثلا رودونه، غرونه، هواوي، طبیعت، اقلیم، دغه څنګه د هیوادونو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لحاظ متاثره کړي. ډېره مننه. څو کتابونه مو لیکلي دي؟ ژباړلي دي البته؟ زما 2 کتابونه ژباړل سوي دي. یو د کمپیوټر اساسات چې په کندهار پوهنتون کې اوس د ریفرنس او تدریسي کتاب په حیث باندې دغه کېږي، او دوم کتاب د جغرافیې په زندان کې، او زما دریم کتاب انشاءالله د مارچ په میاشت کې 2015 کې چاپ سي، هغه دی د کندهار زمریانو په نام. ډېره مننه، سلامت اوسئ، تشکر. او هغه ژباړونکي چې مایوسه سوي دي، هغه لیکوالان چې مایوسه دي، هغه ځوانان چې مایوسه دي، هغو ته څه ویل لرئ چې تاسې وي؟ د هغو دپاره زما پیغام دا دی چې انسان او دنیا ټوله تلونکې ده، خلاصېدونکې ده. نو موږ باید همیشه کوښښ وکړو چې د خپل تاریخ د ځوانانو په هڅولو کې، د تعلیم په کولو کې خپل کوښښ هغه څه چې زموږ زده دي هغه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدو، او مایوسه نه سو، زده کړې وکړو، تعلیم وکړو، او بالاخره خپل ژوند، کورنۍ او ټولنه هوسا او ښه راتلونکي ته بوځو. ډېره مننه، تشکر، سلامت. محمدي صاحب خپله ځان تاسې ته بشپړه معرفي کړي. محمدي صاحب مهرباني، ستړي مه سئ، جوړ په خیر. سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم د هېواد میډیا ټولو لیدونکو، اورېدونکو او مینهوالو ته. مننه، سلامت اوسئ. محمدي صاحب بشپړه نوم مو؟ صفي الله محمدي. صفي الله خان چې د کندهار یو تکړه ځوان دی، با استعداده ځوان دی. نن ورځ ټول استعدادونه راټول سوي دي چې د صمیمي اکاډمي یو فراغت غونډه وه. نو څه پیغام لري تاسې دوستانو ته پیغام پرېږدئ؟ ډېره مننه. نن د کندهار د ځوانانو لپاره، البته د ټول افغانستان لپاره یوه ښه ورځ ده. ښه ورځ په دې معنا چې ځوانان فارغه سوي دي، نړیواله ژبه یې زده کړې ده، دغسې د کمپیوټر پروګرامونه یې زده کړي دي چې دغه مهارتونه د اوسني عصر تر ټولو مهم مهارتونه دي، او نړۍ ټوله ورسره لاس او ګرېوان ده، او زده کړه یې مهمه ده. ډېره ښایسته خبره. ډېره مننه ستاسو. ژوندي اوسئ، سلامت اوسئ. ډېره مننه، تشکر. خدای دې غم مه راکړو. ماشاءالله ډېر استعداد لري. دلته چې هر یو تاسې ویني هغه ټول استعدادونه دي دوستانو. د دې کندهار که درته وایم ریښې دي ده چې ماشاءالله د دوی څخه بیا بله وده کوي، همداسې نه؟ نو زموږ سره واوسېږئ. نن ورځ هم د لمر مون پر سر باندې دی، نو شاید سترګې مو خرابې راسي یا به م پټي، نو تاسې بخښه کوئ. ستړي مه سئ، جوړ یې په خیر. سلامت اوسئ، تاسو ښه یاست، صحتمند شئ. مننه، سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ. نوم دې ووایه لیدونکو ته. نوم خو مې سلمان علي امیري دی، او په دې ډېر خوشحاله یم چې ستاسو سره وینم. او نن مې فراغت موږ مخکې لیدلي که لومړی ځل چې وینم؟ دا خو مې لومړی ځل چې تاسو وینم، او خدای دې وکړي د دې څخه وروسته به هر وخت تاسو سره وینم. مننه. په دې ډېر خوشحاله یم چې نن فارغه شوم. څو کاله دې فارغ ځان سره وکښله؟ انګلیسي کې خو ما ډېر خواري کښلی دی، او تقریبا په دې اکاډمۍ کې تقریبا 2 کاله ما بیخي ډېر زحمت وکړي، او په دې آخري کلاس کې مو شپږ میاشتني و چې تقریبا د ورځې 4 الا 4.5 ساعته موږ به پر انګلیسي کار کوئ. ماشاءالله ډېر زحمت به مو کښلی، کورني کارونه و، اساینمنټونه و، ډېر شیان و چې موږ پر هغو باندې کار کوئ. د والدینو سپورټ څنګه و؟ د والدین سپورټ خصوصا د پلار جان سپورټ بیخي ډېر و، د ټول والدین، د دوستانو، د انډیوالانو د تشویق زیات و. تشویق بیخي ډېر زیات و. ډېره مننه. یو شخصیت که چې ستا سره بې حده ډېر کومک کړي
بیا حد چې ډېر کومک را سره کړي نن هغه یاد چې که د پیسو دغه سپورټ یې که د هر شي د سپورټ هم یې هغه زما پلارجان دی چې ډېر کومک را سره کوي. هر څوک چې پلار لري داسې بابا دي او زه ستا څخه هیله لرم چې خپل پلار هم ته دغسې پر خپلو اوږو باندې وګرځوي. انشاءالله انشاءالله دا کار ډېر کوم. ژوندی اوس په انګلیسي باندې ځوانانو ته پیغام پرېږدې هر چاته چې پرېږدې مهرباني. په انګلیسي باندې ځوانانو ته my suggestion or my recommendation for those who is trying to learn English or who are learning English or who will be learning English in the future is that they have to do their assignments, they have to be very motivated for their future and for in their learning English and their lessons and all these things. ډیره مننه سلامت سه. Please subscribe our channel هیواد میډیا. ډیره مننه سلامت تشکر. عزیزای دل امیدوار هستیم که برنامه را تا این لحظه تعقیب کرده باشین و پیام‌های بسیار زیبا و قشنگ و دیدنی را دیده باشین دوستا. امروز از مرکز تعلیمی صمیمی اکاډمۍ تقریبا به حدود 60 نفر فارغ شد که لسان انگلیسی را یاد گرفتن و سند خود به دست آوردن دوستا. مننه چې پروګرام وکړئ، مننه ستاسو د حمایت څخه، مننه ستاسو د سپورټ څخه. ځوانان تاسو نور هم تشویق کړئ، خپل وروڼه، خویندې، کشران، مشران ټول باید زده کړه وکړي تر څو یو ځای ته ځان ورسوي دوستانو. تر بیا چې موږ ستاسو په چوپړ کې له هیواد میډیا څخه حاضرېږو، پر پاک او متعال رب مو سپارم. ښه د مینې څخه ډکې شیبې ولرئ. نن یو د خوښۍ زیری دی. د خوښۍ زیری دا دی چې د صمیمي اکاډمۍ څخه چې دلته په کندهار کې فعالیت لري، نن د خیر سره شپېته تنه شاګردان د انګلیسي ژبې څخه فارغه کړي دي. واقعا ډېر د نوښتونو ډک پروګرام او ځوانانو ښه معلومات یې رایه کړل. په والدینو کې څوک شته ته داسې زما پوښتنو ته جواب ووایي. ته اوس معنا یې ډاکټر کېږي، انجینر کېږي. پیغام دا دی چې زده کړه د ستونزو د حل یوازینۍ لار ده. د پوهې په مټ بریا به تل زموږ ژمنه ده او پوهنه رڼا ده. په آینده کې باید دا څه شی وکړي؟ په آینده کې باید د زما سره همکاري پیدا کړو. د افغانانو هیواد